کله چې یو ماشوم په شمالي کوریا یا نارت کوریا کې پیدا کیږي، له پیدا کېدلو څخه مخکې په هغې بېګناه ماشوم د غدار ټاپه لګیږي. شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو سختو قوانینو له امله یو مشهور هیواد ده. په شمالي کوریا کې انتخابات یعنی الیکشن کیږي، خو څوک چې رایه ورکوي باید یوازې یو کس ته رایه ورکړي، او که ووټ ورنکړي نو دی به مستقیما زندان ته ځي. دلته یوازې یو تلویزیوني چینل شته، او که چیرته څوک په پټه بل تلویزیوني چینل فعال کړي نو دا ډیر لوی جرم ګڼل کیږي. کېدای شي شمالي کوریا یوازینی هیواد وي چې چیرته څوک په جرم کولو باندې نه بلکې په جرم په فکر کولو باندې هم بندي کېدلی شي. تر 1945 میلادي کال پورې جاپان د کوریا ټولې برخې تر کنټرول لاندې درلودلې، خو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته کوریا په دوه برخو وویشل شوه، شمالي کوریا او جنوبي کوریا. خو په شمالي کوریا کې د شوروي اتحاد یا اوسنۍ روسیې خپلواک او کنټرول درلود، او په جنوبي کوریا د امریکا متحده ایالات خپلواک او کنټرول درلود. په 1943 میلادي کال کې د کیم کورنۍ مشر کیم ایل سونګ واک ته ورسید. په 1950 میلادي کال کې د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ جګړه پیل شوه چې تر اوسه پورې دا دواړه هیوادونه په نظامي او تخنیکي پلوه په جنګ کې اخته دي. د کیم ایل سونګ نه تر کیم جونګ ایل او تر اوسه هم کیم جونګ اون پورې دا ټول واکمنان په خلکو داسې حکومت کوي چې د شمالي کوریا قوانین یې داسې سخت جوړ کړي تر څو د دې هیواد اوسیدونکي د جنوبي کوریا او غربي هیوادونو له فرهنګ او کلچر نه خبر نشي او د حکومت پر ضد راپورته نشي. راځئ موږ نن په دغه ویډیو کې د شمالي کوریا د 28 سختو او واجبو قوانینو یادونه وکړو. په 2024 کال کې د عینکو او واده جامو په کارولو په شمالي کوریا کې بندیز ولګید. په عامو ځایونو لکه میټرو سټیشن کې سندرې او میوزیک لګول بند دي، بلکې د کیم کورنۍ خبرې او ویناوې خپریږي، او د دې کورنۍ خبرو په دوران کې باید ټول خلک خاموش وي. که څوک د جنوبي کوریا بالیووډ یا هالیووډ فلمونه وګوري، داسې سخته سزا به ورته ورکول کیږي چې یا به ډیر سخت کار پرې کوي او یا به ډیر سخت زندان ته لیږدول کیږي. په شمالي کوریا کې خلکو ته انټرنیټ کارولو اجازه نشته، بلکې انټرنیټ چې شمالي کوریا حکومت جوړ کړی انټرنیټ به کاروي، خو د شمالي کوریا ګورنمنت د هغې څارنه کوي چې دا شخص څه ګوري، څه لولي او د هر څه څارنه کوي. په شمالي کوریا کې هیڅوک نشي کولای چې بل هیواد خلکو سره د شمالي کوریا ګورنمنت پرته خبرې وکړي، او که څوک غواړي چې د بل هیواد خلکو سره خبرې وکړي نو باید لومړی د شمالي کوریا ګورنمنت څخه اجازه واخلي. د تلویزیونونو او اخبارونو چلول یوازې دولت ته اجازه ده، او هیڅوک نشي کولای چې په خپله خوښه شخصي رسنۍ وچلوي. خو دا دولتي رسنۍ او تلویزیوني چینلونه یوازې د شمالي کوریا صفت کوي، د امریکا او نورو دښمنانو پر ضد پروپاګنډې کوي. په شمالي کوریا کې په هر ډول ویښتانو جوړولو یعنی کټینګ باندې پابندي ده، یعنی حکومت خاص سټایلونه انتخاب کړي چې خلک د همدغې له مخې خپل ویښتان جوړوي. جنس پتلون، ویښتو رنګول او چمکدار یعنی ځلیدونکي جامې اغوستل هم منع دي، او که څوک دا شیان واغوندي سامانونه یې ضبطیږي او سخته سزا ورته ورکول کیږي. په شمالي کوریا کې دننه له یوه ښار څخه بل ښار ته تلل اجازه غوښتل ضروري دي، او له اجازې پرته تګ کول غیر قانوني او ایلیګل ګڼل کیږي. د شمالي کوریا پاسپورت یوازې د حکومت لوړپوړو چارواکو او د کیم جونګ اون نږدې کسانو ته ورکول کیږي، او عامو وګړو یا خلکو ته نه ورکول کیږي تر څو د شمالي کوریا څخه ونه تښتي. ټول کورونه، ځمکې، دوکانونه او تجارتونو واک او اختیار یوازې د شمالي کوریا ګورنمنت سره ده، او هیڅوک نشي کولای چې د شمالي کوریا ګورنمنت څخه پرته دا شیان وکاروي. که څوک د شمالي کوریا حکومت یا د کیم کورنۍ خلاف غږ پورته کړي، هغه ټوله کورنۍ زندان ته لیږدول کیږي، او د دې کورنۍ تر 3 نسلونو پورې هغوی ته سزا ورکول کیږي او د غدار په نوم نومول کیږي. یعنی که یو کس د حکومت خلاف غږ پورته کړي نو له دې وروسته خپله دا شخص، زوی او لمسی هم د غدار په تور تورنول کیږي. په شمالي کوریا کې په هر دولتي ځای او کورونو ترڅنګ حکومتي جاسوسان ځای پر ځای شوي، خلک څارل کیږي. د حیرانتیا خبره دا ده چې هلته د جرم کولو له امله نه بلکې د جرم په سوچ کولو له امله هم یو کس بندي کېدلی شي. په شمالي کوریا کې هر وګړی باید رایه یا ووټ ورکړي، خو دی په خپله خوښه ووټ نشي ورکولی، بلکې ګورنمنت چې چاته غواړي هغه کس ته باید ووټ ورکړل شي، او که څوک ووټ ورنکړي یا یې بل چاته ورکړي نو دې کس ته خاین او غدار ویل کیږي.
په شمالي کوریا کې ملي اسمبلی یعنی سپریم کورټ هم شته، خو دلته فیصلې نه کیږي، یوازې د کیم جونګ اون په فیصلو دستخط او ټاپه لګول کیږي. د شمالي کوریا هر وګړی باید 10 ایډیولوژیکل اصول زده کړي او که چا یو هم زده نه کړ نو سزا به ورکول کیږي. خو په دې 10 اصولو کې یو اصول هم داسې نشته چې د کیم ایل سونګ نوم نه وي پکې راغلی. په شمالي کوریا کې یوازې دولتي تلویزیوني چینلونه فعال دي او نور هر ډول چینلونه بند دي. په شمالي کوریا کې سایکل چلول هم رجسټریشن نمبر پلیټ او لایسنس ته ضرورت لري. په شمالي کوریا کې په جامو د بهرنیو هیوادونو نښې، لوګوز او بیرغونو لګول بندیز لګیدلی. دا قوانین یوازې د کوریایانو لپاره نه دي بلکې د سیلانیانو یعنی ټوریست لپاره هم سخت قوانین دي. سیلانیان چې په شمالي کوریا کې چیرته ځي باید د ګورنمنت څخه اجازه واخلي او دوی نشي کولای چې په هر ځای کې ویډیوګانې او تصویرونه واخلي او یا د شمالي کوریا له وګړو سره خبرې وکړي. په شمالي کوریا کې د موبایل او کمپیوټر استعمالولو اجازه شته، خو د یو اس بي او موبایل میموري هر وخت کتل کیږي. که چیرته بهرني کنټینټ یعنی معلومات، تصویرونه، ویډیوګانې پکې وموندل شي نو ډیره سخت سزا لري. په شمالي کوریا کې بجلی، اوبه او ګیس څومره چې ضرورت وي په همغه اندازه ورکول کیږي او ډیر سخت کنټرول له مخې اداره کیږي. له 10 کلنۍ څخه تر 12 کلنۍ پورې پر هر شخص د پوځ خدمت لازمي ده، که هغه نر وي او که ښځه. د شمالي کوریا د کیم کورنۍ د غړي په مړینه ژړل او په کلیزه یې لمانځل د شمالي کوریا په هر وګړي لازمي ده او که دا کار ونه کړي وفاداري یې تر پوښتنې لاندې راځي. په هر کور کې د کیم ایل سونګ او کیم جونګ ایل انځورونو لګول لازمي دي او د هغې پاک ساتل هم ورسره لازمي دي. شمالي کوریا له نورې نړۍ سره دومره فرق لري چې د دوی کلندر هم له نورې نړۍ جلا ده چې د شمالي کوریا کلندر د جوش کلندر په نوم یادیږي. د جوش کلندر پیل د 1912 څخه شوی چې 1912 کال د شمالي کوریا د سپریم لیډر کیم ایل سونګ د پیدایش کال ده، یعنی اوس په نړۍ کې 2025 کال او په شمالي کوریا کې 2014 کال ده. د شمالي کوریا د سخترینو قوانینو یو څو وجې دي. هغه دا چې د شمالي کوریا اوسیدونکو ته دا معلومات ونشي چې په نور نړۍ کې کوم ډول قانون روان ده او څه روان ده. ځکه د شمالي کوریا حکومت دا ویره لري چې خلک به د شمالي کوریا حکومت پر ضد راپورته شي، ځکه پر رسنیو تګ راتګ او انټرنیټ باندې بندیزونه لګیدلي. دوهم دا وجه ده چې شمالي کوریا هستوي وسلې زیاتې جوړوي نو نړیوال بندیز سره مخ ده او همدا وجه کېدلی شي چې شمالي کوریا له نورې نړۍ سره جلا ده. خو د دې سختو قوانینو څخه کېدای شي ځینې قوانین ختم شوي وي او یا هم له دې سخت قوانین رامنځته شوي نوي یعنی اپډیټډ معلومات تر اوسه نشته. دا هم هغه معلومات دي چې په 1953 کال کې ځینې کسان له شمالي کوریا څخه تښتېدلي ول، هغوی دا معلومات نړۍ ته افشا کړي دي. نو دا و د شمالي کوریا سخت‌ترین او عجیبه قوانین. که دا ویډیو مخه خوښ شوي وي نو ویډیو در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. Thanks for watching this video. See you next time.